كان فصلهم حبشيا. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال أخبرنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصله منه. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقولون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي ابو عمرو قال انبانا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر النجاشي فقيل له انهم لا يقولون كتابا الا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أنبأنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهل عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم حتى وقع في بئر أبيس نقشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. با په بیان د ذکر د مهر مبارک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې اول روایت کې راځي چې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر مبارک د سپینو زرو غمه حبشي و چې د حبشو د معادنو نه راغلی و تور سپینې لیکې وې پکې. دوم روایت کې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مهر مبارک جوړ کو د سپینو زرو نه چې په هغه به مهر لګوه استعمالوه نور نه. دلته بیا دا قید وسره ذکر کیږي استعمالوه نه په لاس کوه نه صرف د مهر په وخت کې مهر په لګوه. دوا دریم روایت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر مبارک د سپینو زرو غمایم خپل د زرو الته مخکې ویل فصح حبشي دلته غمایم خپل د زرو دغه ځای اوار زرو بل شي نه وبکیږي. غمای د زرو دا معنی دا ځای اوارو غمای چې نه وبکیږي. دا بل روایت کې منشد مهر جوړولو ذکر کیږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر مبارک څو وخت جوړ کړی. یو روایت کې راځي چې په شپږم کال د هجرت، بل روایت کې راځي چې په اووم کال د هجرت. تطبیق محدثین کرام داسې کوي چې د شپږم کال اخر د اووم اول په یغه زمانه کې صلح د حدیبیه په شپږم کال د هجرت د ذوالقعدې په میاشت کې وشوه. تر محرمه پورې خو یا شپږم کال پاتې ده. ذوالقعده بیا پسې ذوالحجه محرم نه خو دوم کال شروع کیږي. چې صلح وشوه د جنگونه د قریشو مطمئن شو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دعوت بالکتابت اراده وکړه چې دا کسرا او قیصر او دا غټو غټو پاچایانو ته دعوتنامې ولېږه د اسلام دعوت ورکه. دلته چا ورته ویلې چې هغه عجم خو دستور دی هغه دا ده چې داسې خط چې مهر نه یې په هغه باندې د قاصد د لیږونکي هغه خط دوی بیخي ګوري نه. نو د دغه وجه نه چې خلک اسلام ته دعوت کوي مهر جوړولو ته ضرورت راغی د مهر جوړ کو. خو په څنګه یې جوړ کو د چی شي نه و
دلته وی د سپینو زرو نه مهر جوړ کو تعین نور د چی نه کوي خو صرف د رنگ بیان کوي حضرت انس وی لکه اوس هم چې زه دغه مهر سپینوالی د په لاس مبارک وینم د رابطې خبره حضرت انس خو د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه څومره کال وروسته ژوندی و 93 هجری کې دی وفات شوی ده 93 هجری کې نبی علیه السلام په 10 کال د هجری باندې تللی 83 کال وروسته ژوندی و 83 کال وروسته لا ژوندی و خو بیان کوي چې نبی علیه السلام هغه مهر مبارک سپینوالی لکه اوس هم چې په سترګو وینم وای استحضار کوو صحابه او د پیغمبر علیه السلام رنګ نه ویروه د رنګ په یادولو کې مې مخکې یوه ورځ خبر درته وکړه چې د نیک سړي رنګ یادېږي په یغ ځای د خدای رحمت نازلېږي منشه یې ذکر کړه چې د جوړولو منشه یې دعوت و خلکو ورته ویلې چې هغه دغسې خط بیا ګوري نه چې مهر نه یې جوړ شوی دا بل روایت کې د کیفیت بیان کوي دا مهر چې جوړ کړی و په دغه باندې نقش و د دغو ټکیو مبارکه و چې محمد رسول الله خو داسې متصل په یوه لیکه نه و لیکلي محمد رسول الله په یوه لیکه کې نه و سره لیکلي محمد سطر دا ځان ته لیکه رسول سطر ځان ته لیکه الله سطر ځان ته لیکه مهر النبوت لاندې محمد لیکلی مابین کې رسول لیکلی پورته الله لیکلی د نبی علیه السلام د مهر مبارک نقش تصویر ده محمد لاندې رسول مابین کې الله پورته وینئ دغه دا د مهر مبارک هغه محفوظ صورت ته چې تر تروسه علماو را ساتلی ده محمد لاندې رسول مابین کې الله برسیره نو محمد سطر رسول سطر الله سطر لاندې نه پورته طرف ته لیکل شوی ده دا درې ټکي مبارک و په دا وروسته روایت کې کسرا او قیصر ته خطونه لیږل چا ورته ویل هغه خو داسې خط چې مهر نه په نه قبلوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مهر جوړ کو په دغه ځای کې بیا ویي حلقه دغه لاندې چې دا ګوتې ته ورغوستی کېږي دا یې د سپینو زره وه په غمي کې خبر نه کوي دلته په دغه روایت کې خو نقش پکې لیکلی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بل روایت کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې بیت الخلا ته ننوت د ننوتل نه مراد اراده د دخول ده لکه دغه په آیاتو کې موږ تاسې ویې نو مخکې نه به دا مهر مبارک لرې کو د لاس نه د دغه مهر سره بیت الخلا ته نه ده ننوتلی دا وروسته روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپینو زارو مهر جوړ کو د ده په لاس مبارک کې و چې دی د دنیا نه لاړ بیا د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سره و چې هغه د دنیا نه لاړ بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره و چې هغه د دنیا نه لاړ بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره و د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې په بیر عریس کې ولوېدو چې نقش دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو د ټولو احادیثو ظاهري ترجمه و چې ذکر شو په دغه کې اوس وګورو اوله خبر په دې کې چې په یو روایت کې راځي چې فص حبشي و او په بل روایت کې راځي فصه منه خپل د دغه سپینو زرو غمی و علیده بل نه و نو تطبیق محدثین کرام په دوه قسمو کوي یو تطبیق داسې کوي چې مهرونه دوه و یو مهر و ګوتې موږ تاسې ورته یوه ګوتې وه چې غمی یې درلود د حبشو نه راغلی او یوه ګوته وه چې هغه غمی یې نه درلود خپله د سپینو زرو تختې وه لیکل چې کېږي په غمي کېږي که په هغه خپلو سپینو زرو کې خو په سپینو زرو کې کېږي چې په رنګ یې ککړ کې دلته یې ولګوي ټاپه جوړه شي نو دوه ګوتې وې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
یو غمیداره بله بېغمیه چې بېغمیه وه په یخ کې نقش د محمد رسول الله لیکلی و مهر به یې هغه لګوه دا د اولو دوو روایاتو په منځ کې تطبیق پس حبشي و که غیر حبشي دوم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر مبارک و هلته وروسته را روان ده چې بیت الخلا ته به تلو بیا به یې لرې کوه او په مخکې روایت کې راځي فکان یختم به ولا یلبسه نه یې اغوست اوس د دغه په منځ کې تطبیق څنګه وکړو په لاس کوو یې که نه په لاس کوو هلته استعمال معلومیږي او دلته بیا عدم استعمال معلومیږي چې صرف د مهر په وخت کې لکه په جوب کې ایښی یا د چا سره ایښی حضرت معاقب حافظ د مهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم و یغه به ورسره ګرځوه چې کله به ضرورت شو ور به یې کړ د به ټاپه په ولګوله نو نه یې استعمالوه نو د دغه تطبیق دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله استعمالوه کله یې نه استعمالوه نه یې ترک دائمي و نه یې استعمال دائمي و خو که کله به په لاس و بیا به چې لیټرین ته بیت الخلا ته ننوت د لاس مبارک نه به یې لرې کوه دا د دا دوه نورو ځای په مابین کې تطبیق وروسته خبر دریمه دا وکړو دا چې د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله به ضرورت ته تلو لیټرین ته بیت الخلا ته دغه مهر مبارک لرې کوو ځکه په دغه باندې د الله نوم د رسول لفظ د محمد صلی الله علیه وسلم نوم لفظ وکړو دغه نه موږ ته یو فقهي حکم راغی هر هغه څه چې په هغه باندې آیات لیکلی وي یا حدیث لیکلی وي یا نوم محترم لیکلی وي لیټرین ته داخلول ممنوع دي دا بې حرمتي ده د هغه دپاره نن سبا داسې سپینې سپینې د اوسپینې روپۍ غوندې شی جوړ وي غټ تاسې به لیدلي الله ټکی په لیکلی وي خپله په دا روپۍ کې او د د زینت لپاره ښځې استعمالوي په غاړو کې اچولی یا هلکانو ته په غاړه کې ور اچي دغه شان غټې غټې روپۍ غوندې وي محمد صلی الله علیه وسلم په لیکلی وي په غاړه کې خپله ښځې استعمالوي یا یې کنکیو ته په غاړه کې ور اچي دغسې د عقیقو درې کنجه د زړه په شکل غټ شکلونه صورتونه وي په هغو باندې دا لیکل راغلي وي نو دغه لیکل بیت الخلا ته ننوتل دا ممنوع دي خو په محمد کې یو بله نکته ذکر کړې که په مهر محمد لیکلی د دغه محمد نه د محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده د سړي خپل نوم بل ده خو د عشق او د محبت په خاطر هغه نوم په لیکلی بیا ننوستل ممتنع دي که د دغه سړي خپل نوم دغه ده محمد د خپل ځان نوم حیثیت ده بیا که نه باسي پروا نه لري دغه کې هم لیا فرق ده د دغه په بنیاد باندې د تعویض خبره ملګرو ته دستي په شک کې راغله چې خو تعویضو کې خو آیتونه لیکلي دیغه داخلول لیټرین ته بیت الخلا ته څنګه دي نو د دې دپاره علما دا وي تعویض چې څوک لیکي د استعمال دپاره هغه معامل ورته دا شرط ګدي چې مثلا درې پوښه سپین بیرسره د پاخه د څرمنې په څرمن کې دینه چې وګنډل شو اوس د لوت نوم حیثیت لري که د سینې د حافظ حیثیت لري حافظ ټول قرآن یاد اوس به غریب ضرورت ته ځي که به نه ځي په سینه کې خو ټول قرآن پروت ده چې لوڅ منع ده دا خو لوڅ وه چې پټ وي بیا پروا نه لري بله خبره دا چې دغه مهر مبارک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړه وه دلته خو نوره خبره نه راغله وروسته د سرو زره راځي چې بیا یې وغورځوه پیغمبر علیه السلام څو قسمه مهرونه جوړ کړي دي اول یې د سرو زرو جوړ کړو صحابه هم د سرو زرو ګوتې جوړې کړې ورسره جبرائیل علیه السلام راغی حکم د حرمت د سرو زرو راوړ چې رجالو ته سره زر استعمالول ناروا دي پیغمبر علیه السلام په منبر دا ګوتې مبارکه د لاس نه وایسته او وایي چې وله چې دغه نه بعد بیا زه نه استعمالوم تاسې مه استعمالوئ د سرو زرو ګوتې نر ته ناروا بیا روایت کې راځي چې د اوسپنې ګوته یې جوړه کړه
جبرائیل امین بیا راغی دغه نه منې کو صحابه هم پسې جوړې کړې صحابه ورته یې ویل چې دا به نه استعمالوئ بیا یې د مسو جوړه کړه دی هم جوړې کړې جبرائیل امین راغی چې دا به نه استعمالوئ دی ته مې ویل چې نه به استعمالوئ لکه وایي په یوه روایت کې چې راغلي یو صحابي مبارک د مسو د زیړو ګوتې جوړه د پیغمبر علیه السلام چې راغی ویلید په پیغمبر علیه السلام د په لاس باندې دا ګوتې ولیده نو ورته ویل څه د بوتانو بوی د نه راځي بوتان به دوی د زیړو نه جوړول بل وارې صحابي مبارک راغی د اوسپنې ګوته په لاس ته ده ورته ویل څه د جهنمیانو د زولانو غوندې لباس دې جوړ کړی زینت د جهنمیانو ده هغه ورته ویل ښه نو یې څه شي نه ګوته جوړه کړم ده ورته ویل د سپینو زرو نه ځکه حضرت نبی علیه السلام به جوړوله جبرائیل امین به منې کوه د سپینو زرو چې جوړه کړه په دغه تقریر راغی دا یې نه کوم منه د سپینو زرو ګوتې استعمالول د نر دپاره د یوې ګوتې جواز دا چې اوس لیکل د محمد رسول الله نبی علیه السلام د سپینو زرو ګوته جوړه کړه دغه یې په ولیکل صحابه و مبارکین هم جوړولې دغه یې په ولیکل دلته بیا د ګوتې د استعمال نه منې نه کړه د لیکلو نه یې منې کړه تاسې به دا لیکل نه پکوئ ولې لیکل په څه غرض باندې مهر جوړ و چې د عجمو پاچایانو ته خط لیږي او هغه وویني چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر ده په چې هر سړی په خپله ګوته محمد رسول الله ولیکي بیا خلکو ته اشتباه ده که نه چې دا استاد رالیږلی که شاګرد رالیږلی بیا خو بیرته فایده نشته نو هلته د نقش نه منې کړه د اصلي سپینو زرو ګوتو نه یې نه کړه منې خو دغه نقش نه یې منې کړه چې دا نقش په تاسې نه جوړوئ وروستنی حدیث مبارک کې دا راغله چې نبی علیه السلام دنیا نه لاړ هغه ګوتې بیا صدیق اکبر استعمالوله هغه چې د دنیا نه لاړ بیا حضرت عمر استعمالوله هغه چې دنیا نه لاړ بیا حضرت عثمان استعمالوله نو دلته ولې التباس نه راځي وای نه چې رسول الله دنیا نه لاړ بیا چې د رسول الله نوم په لیکلی څوک استعمالي هېڅ ته دا شک نشته چې رسول ژوندی دی او بل سړي هم دغسې مهر جوړ کړی اوس خو پوهېږي چې دا وراثت هغه د نبي علیه السلام مهر ورته پاتې ده بیا دغه مهر ولوېدو په کوهي کې حضرت عثمان ذینورین 3 ورځې خوارۍ پسې وکړې د دا کوهي خټې شګې هر شی راویسته خو هغه مهر نه شو بیا پیدا چې دا ورک شو فتنې بیا شروع شوې وای په ګوتې مهر مبارک د رسول الله کې یو راز و لکه په ګوتې د سلیمان علیه السلام کې چې هغه ګوته ورکه شوې د سلطنت لاړ ختم شو دا ګوته چې لاړ امن و برکت لاړ ختم شو فتنې شروع شوې خو چا نه ولوېده دا ګوته په کوهي کې کله نسبت کېږي حضرت عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنه ته چې د حضرت عثمان صاحب نه ولوېده کله نسبت کېږي حضرت معیقب رضی الله تعالی عنه ته چې د یغ نه ولوېده اصلا وای خبره دا ده چې اخو د نبی علیه السلام دغه مهر محافظ و د ده سره به و د مهر په وخت کې به یې ورکوه خلیفه د مسلمانانو ته به هم ده ورکوه حضرت عثمان ذینورین د حضرت معیقب نه اخیستی مهر د و د حضرت عثمان صاحب په لاس کې کوهي په یوه غاړه باندې یو ناسته بله غاړه باندې بل ناسته حضرت عثمان صاحب په یو فکر کې ده دا سړی چې فکر واخلي سوچ وي دا ګوته داسې داسې کوي بیا یې ونیوه حضرت معیقب ته دا په خبره کې د چا سره لګیا د خیال دا شو چې هغه لاس راورسېد نیولی ده چې پرېښوه ولوېده حضرت معیقب لاس ورونیو ورونه رسېدو نو څوک ذات حضرت معیقب ته نسبت کوي چې هغه خو هم لاس ورود کړو چې د یغ نه ولوېده څوک حضرت عثمان ته اصل لوېدلی د حضرت عثمان رضی الله عنه نه ده خو ګوته بیا نه شوه پیدا چې هر څومره خوارۍ وکړې دا یو راز کې د الله تعالی په دغه کې آخري خبر وسوکو د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو په خپل مهر مبارک باندې لیکلی و محمد رسول الله د نبی علیه السلام په وخت کې نورو خلکو هم ګوتې جوړې وې په هغه وخت کې هم بعضې څه لیکل په کړي وو بعضې شاته لیکل په کړي وو دا لیکل به خامخه د خپل نوم وي که بل شی هم په لیکی شي سړی وایي که د مهر په حیثیت یې جوړوي نو بیا خو به خپل مهر خپل نوم وي
لکه دا ټاپې چې علما نن سبا جوړوي مدرسې جوړوي هره مدرسه خپله ټاپه لري هر عالم خپل نوم لري خپل مهر لري خو که د تبرک دپاره بل څه په لیکې مهر مطلب نه وي هم جائز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپله ګوتې چې وه ګورئ مهر خو د نبي علیه السلام استعمالوه خو خپله ګوتې چې په لاس باندې وه په هغې لیکلي وه کفا بالموت واعظه دا مرګ د انسان د نصیحت لپاره چې مرګ یادوي د غزت بس ته نور نصیحت ملایانو ته ضرورت نشته کفا بالموت واعظه دا مرګ د انسان لپاره یو لوی واعظ ده چې د دغه نه باید عبرت واخلي حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه د مسلمانانو هغه په خپل ګوتې مبارک باندې لیکلي لله الملک اصل پاچاهي د چا ده د الله تعالی ده چې عجب تکبر امیر صاحب ته پیدا نشي چې زه خو امیر صاحب شوم لله الملک یغ بیا دا په لیکلي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه او حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه دغه دوه بیا په لیکلي دي الحمدلله دواړو الحمدلله لیکلي حضرت ابو جعفر رضی الله عنه په لیکلي و العزة لله حضرت ابراهیم نخعی لیکلي و الثقة بالله حضرت مسروق لیکلي و بسم الله حضرت آدم علیه السلام لیکلي و لا اله الا الله محمد رسول الله حضرت سلیمان علیه السلام موسی علیه السلام لیکلي و لكل اجل کتاب هر شي خپل مقدر ټیم ده حضرت سلیمان علیه السلام ته وایي د اسمان د لوري نه د سلطنت په دور کې غمی د اسمان راولوېدو په یغ لیکلي دي لا اله الا انا محمد عبدي ورسولي لوح محفوظ په اول کې دا لیکلي دي نو لیکل دا نه دي ضرور چې صرف د خپل نوم به وي په که د مهر په حیثیت استعمالوي خو خپل نوم به په لیکې خو که د وعظ دپاره د تبرک دپاره د تیمم دپاره د دغو شیانو دپاره جوړوي بیا د آیات په لیکې حدیث په لیکې یو د وعظ حکمت خبره په لیکې دا په لیکلی شي لکه په دغو مهرو مبارکو د نورو انبیاو او د نورو صحابو کې چې دا لیکل راغلي وو دا مهر ګوتې د مهر استعمال چې څوک کوي د هغه دپاره خو سنت ده د هغه دپاره خو سنت ده چې د یو چا مهر لګولو ته ضرورت وي نو دا چې ولیکي په ګوته تیاره موجود سفر و حضر هلته غټ تجار د کاروباري ده یا مثلا محتمم د مدرسې ده چاته ټاپې لګوي هغه خط و کاغذ و شی ورکوي داسې څوک چې مهر استعمال ته ضرورت وي وایي د هغو دپاره خو سنت ده خو پی نفسه چې مهر نه وي ګوتې وي لکه دا موږ تاسې دا بل باب کې څه خبر پسې را روانه ده دغه ګوتې د عامو خلکو دپاره څنګه دي محدثین کرام او د نورو ائمه او مسلک والا خلک وایي چې سنت دي د امتیانو دپاره پیغمبر علیه السلام استعمال کړی ده سنت شو د امت دپاره ځکه هم صحابه هم هغه د جوړولې مهر ته خو د هغو ضرورت نه و خو چې پیغمبر علیه السلام به څنګه ګوته جوړه کړه دی به دستي هغه چې ګوته پسې جوړه کړه نور یې بیرته رد کولې دا د سپیرو زرو یې پرېښوه خدای ورته ویل دا نقش ما په لیکئ دغه نقش ما په لیکئ چې محمد رسول الله نو لهذا علامه منوي وی چې دا سنت ده موږ د احنافو په رایه باندې صاحب د عظمت د شرافت شخصیت چې څوک د غټې رتبې چښتن وي د هغو دپاره مسنون مستحب ده د عامو خلکو دپاره مباح ده مباح مولانا زکریا صاحب خصائل النبوي چې شمایل شریف باندې شرحه د فقه د موږ په اصلاح باندې وی چې د عامو خلکو دپاره مباح ده خو د فخر او تکبر خبر چې پکې راځي خلکو نیت چې خرابېږي نو په هغه حیثیت ویلی دی چې خلاف الاولا زموږ د فقه د احنافو په مسلک باندې صاحب د عظمت و شرافت ته مستحب ده دا یو امتیاز ده موږ تاسو ته به د عمامي په مسله کې راځي
د پټکی مسله چې راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شمله نه ده، شمله بقدر علم، چې څومره د چا علم زیات وي مرجع الناس وي دیغه شمله به تر نورو اوږده وي، خو اوږدوالی تر اخري حد هم دا ده چې ګز وي، داسې خو نه چې پسې اوږدېږي. دا یو موټی شمله، 2 موټیه شمله، 3 موټیه شمله. طالب به څومره شمله پرېږدي، امی به څومره شمله پرېږدي، ملک به څومره شمله پرېږدي، او خطیب و مدرس عالم به څومره پرېږدي. هلته د رتبې په لحاظ کولی عوام یو موټی، طالب 2 موټیه. خو چې لوی عالم مرجع الناس وي پټکی د دم تر نورو غټ، شملم تر نورو غټ، دام د وقار شی ده. موږ ته حدیث مبارک را روان ده، بیا هلته به انشاءالله ذکر کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې اعتموا تزدادوا حلمه، پټکی په سر کوئ وقار او عزت په مزیاتیږي. خو پیغمبر علیه السلام د جمعې په ورځ د اختر په ورځ هغه غټ پټکی په سر کوه، ولې دلته به خلک ډېر راتله. په نورو ورځو کې عادي استعمال په وخت کې بیا کنکی پټکی استعمالو، مقدار به بیا هلته ذکر کوو. نو دا مطلب دا ده چې په لباس کې هم شریعت امتیاز کړی دی، رتبو او د نه رتبو. پرون ما په مقدمه د مسلم کې څه وویلې؟ انزل الناس على قدر منازلهم ویلي و که نه و؟ د رتبو حیثیت خو شریعت ورکړی، د قوم مشر ته نبی علیه السلام احترام ورکړی که نه؟ چې فتح د مکې کې ابو سفیان ته امتیاز ورکړو که نه چې د کور ته چې څوک ورځي هغه هم ټول معاف دي. شریعت خود اعزاز دین د خلکو ته عزت ورزیاتي، ورکموي نه. نو ټول به په یوه لوټه نه سره ولو چې طالب او نن سبا خو شمله به قدر جهل، مخکې خو به قدر علم وه، اوس به قدر جهل. د چا رانه ته رسیږي، د چا زنګانه ته رسیږي، د چا بیا پوندو ته رسیږي. شلمه به قدر جهل دی کمال بولی، خو په واقع کې خو باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبه قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان قال اخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن عبد الله بن ابي نمير عن نحوه. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتخطب في يمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما يتخطب في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخطب في يمينه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال انبانا عبد الله بن نمير قال انبانا ابراهيم بن الفاضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرزي قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتختم في يمينه ولا يخاله الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وجعل فصله مما يلي كفوه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش عبد علي والذي سقط من معجب في بئر اليس. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان
كان الحسن والحسن رضي الله تعالى عنهما يتختمان في يسارهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عيسى وابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الا من هذا الوجه. وروى بعض اصحاب قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وهو حديث لا يصح ايضا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه فقال لا البسوا ابدا فطرح الناس خواتمهم. دا باب بیا اسانه خبر ده نور هیڅ شی نشته پکې مخکې باب فرق د دغه دا ده مخکې باب فرق کې منشه د ختم د مهر جوړولو ذکر کېده او ذات ذکر کېدو چې دا مهر ودی چی شي د سپینو زرو د سرو زرو د ګلټو د میسو د چی شي دا مطلب و. په دغه باب کې طریقه د استعمال ذکر کېږي. پیغمبر علیه السلام دغه ګوتې په ښي لاس په لاس کوله که په چپ لاس دا به د موږ د فتوا په شکل دا وي چې جایز دواړه دي بلکې نفس جایز نه دواړه سنت دي ځکه پیغمبر علیه السلام هم په ښي لاس په لاس کړي هم په چپ لاس نو سنت ورته ویل کېږي خو افضل په دی کې کوم یو د خبر صرف په دغه ځای کې ده جایز بلکې سنت دواړو ته ویل کېږي افضل کومه ده. بعض علما وایي چې افضل فی الیسار ده لکه حسنین مبارکینو چې په چپ لاس په لاس کوله ولې دوی وایي چې دا د ښي لاس ګوتې استعمالول شعار د روافضو ده شیعه دا دي خو لیکن ډېر روایت که د موږ د سر نه راوګورو تر ډېره پورې په ټولو کې د یمین خبره ذکر کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام ګوتې په ښي لاس په لاس کړې ډېره کله کله په چپ لاس هم په استعمال کړې ده. اوس نو علما د موږ اکثره رجحان دې ته ورکوي چې په ښي لاس کې افضل ده. اوس یوه نکته هم کې ذکر کوي. نکته دا ده چې دغه هم د باب د تکریم نه ده دا ګوتې هم د باب د تکریم او د شرافت نه ده او مخکې موږ تاسو ویلي وو چې په باب د تکریم کې شروع په کوم طرف کېږي په ښي لاس باندې دا هم د باب د تکریم نه ده نو په دغه حیثیت باندې دی وی چې افضل او یو نوع زینت هم ده پکې نر ته چې هغه جایز زینت ته دغه زینت ده لکه د سترګو تورول د ګوتو په زینت هم ښی لاس افضل ده په زینت هم ښی لاس افضل ده. د دغه وجه نه اوله ترمذي کې به بیا تاسو ته راځي حضرت مفتي صاحب خو ویلی دی دغه ساعت نه ده دا خو د نبی علیه السلام په وخت کې نه و د جواز فتوا د ضرورت او مصلحت په بنیاد د معین علی العبادت ته د لمانځه ټیم درته معلومیږي د سبق ټیم درته معلومیږي اوس استعمال په کوم یو کې بهتر ده د وی په ښي لاس کې بهتر ده قیاس عین دغه ګوتې ښوولې ده چې په دغه کې اصل مقصد خو ضرورت ده د عبادت لپاره لکه هلته مهر و خو دا زینت هلته طبعي و دلته هم زینت طبعي ده پکې نو ښی لاس د اشرف ته په نسبت سره چپ ته نو حضرت مفتي صاحب لیکي چې ښي لاس باندې استعمالول افضل دی افضل داسې نه چې په بل باندې فتوا د ناروا وکړو صرف د افضلیت خبره ده نو استعمال پیغمبر علیه السلام په دواړو لاسو کړی خو ډېرې په ښي لاس باندې کړی په ښي لاس کې بیا حضرت پیغمبر علیه السلام خپله که ښي لاس کې که چپ لاس کې ده په دغه خنسره ګوته استعمال کړی دغه ګوته کې د نبی علیه السلام خپل عمل راغلی او د دغه ګوتو نه منع ثابته ده بخاري شریف کې بیا موږ تاسو ته راځي چې دغه نه صحابي منع کړی چې په دغه ګوتو به نه په لاس کوي په دغه کې نه عمل راغلی نه منع راغلی نو اصل اباحت ته وای نه عمل د پیغمبر علیه السلام راغلی خو نه منع راغلی ده دغه دوه کې منع راغلی او په یغ کې عملا د دنه ثبوت راغلی ده او په دغه کې حکمت دا چې دغه چې مهر دلته په لیکلی و دغه ګوته د استعمال د ځای نه لري اکثره خوراک په دغه ګوته کېږي هغه محفوظ وي ذاتي د تلویس نه او بیا یو روایت کې داسې راغله دا غمه د ویرغوي په لوري په
نفسه مما یلیکفو هغه کې وایي حکمت دا ده چې په دغه ځای چې مهر لیکل راغلی و د انسان اکثره د دیوال سره چې لګیږي د خټو سره د تیږو سره چې لګیږي دا د باندې لوري ډیر لګیږي او چې مهر لیکلی وي او ویم د سپینو زرو په استعمال په خویدن باندې خویږي که نه خویږي نو هغه ړنګېدن بیا پکې راځي د حفاظت نقش دپاره چې هغه لیکلو ړنګ نشي چې لیکل ړنګ نشي ځکه به وایي په خنسره ګوته مبارکه باندې مو او غمی به په دغه لوري باندې و چې دغه د خټو سره یا د دیوال سره یا د چیش سره دغه لوري ډیر لګیږي په نسبت سره دغه ځای ته نو دغه لیکل به خرابېږي نه لیکل به سالم پاتې شي او دغه څه خو چې شی مخي حجر اسود مبارک ته چې ورشو وی ګورو مقام ابراهیم مبارک ته چې ورشو وی ګورو د ډیرو مچولو د ډیرو مخلو نه خویدلی دي بیا اوس نو والله علم د کوم وخت نه به داس شوي وي چې دا غاړې جوړې شوي دي په سپینو زرو باندې د قدم نقش کوز دب کې غاړې جوړې دي په زرو چې نور ځای ته خویدن اوس خو یې محفوظ کړی دی په شیشه کې بند کړی دا مقام ابراهیم علیه الصلاة والسلام د حجر اسود مبارکم چې تیږه یم چې مخې په دا مخلو سوکه سوکه خویږي دا سپین زرم په مخلو باندې سوکه سوکه خویږي د چیشو سره په لګېدلو باندې موږ تاسې د موجوده سټیلو د دغو شیانو شی وینو چې ړنګېږي نو هغه یې وایي دغه حکمت وکړي چې هغه لیکل په خپل حالت باندې پاتې شي هغه ړنګ نه شي نو ځکه به دې ورغوي په لرې نور هم نه بجلی پرېږدي نه تاسو غوږ نیسئ زیاتې بس ده